په شین لغمان ولایت کې راغلی یم د قرغیو ښکلې ولسوالۍ ته. کور دې د دوی ودان وي او تل دې په ژوند کې ښاد او آباد وي. میوې د ازادۍ هغه ځوانان خوړلی شي په خپله د خپل باغ نه چې زاغان شړلی شي. زده کړه وکړئ، تعلیم وکړئ، وطن ته خدمت وکړئ. هم پادشاه دی د جملو پادشاهانو، هم د هر یو سلطان پر سر سلطان دی. وای ته خو وایې د دنیا مې وکړه ګټه، خو مرګی به دې ملا ماته کي چورلټه. د باغ کې لګیا یو، منیجمنټ یې کوو، پالنه یې کوو. د لشنګ و لنګر سیندونه د قرغیو نه چې راکته شي دا د سواتۍ ساحه ده. دې نه وروسته بیا ځي کابلي سیند سره یو ځای کېږي. زما دا یو نصیحت ومنه خوشحاله به یې، د نر سړي دښمن شه خو د دله سړي یار مه جوړېږه. د مازدیګر زیړی المره په روغ وایه د رنځورو سلامونه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د سنرایز افغانستان لیدونکو هیله د ټول روغ جوړه او خوشحاله اوسئ. سباون مومند یو ځل بیا ستاسو په درانه چوپړ کې حاضر یم. درنو لیدونکو، دغه نندارې ښکلي تصویرونه انځورونه به مو لیدلي وي. دا د افغانستان د لغمان شین لغمان ولایت دی او په شین لغمان ولایت کې راغلی یم د قرغیو ښکلې ولسوالۍ ته او په دغې ولسوالۍ کې بیا د سواتیو کلي ته چې پخوا هم موږ دلته خپرونې درلودې. له نیکه مرغه چې د پسرلي په دې پیل وختونو کې دلته په لغمان ولایت کې بیا د لغمان په قرغیو سواتیو کلي کې د شفتالو حاصلات هم رسېدلي دي او داسې خوندور شفتالانې نیولې دي، ستر غټ واړه پکې شته دي. نو تاسو وینئ تر څنګ مې دا ګلالي ګلالي خواږه خواږه ماشومان هم شتون لري. دوی هم ماشاءالله ښه شفتالان خوري. بس په باغ کې دي، باید نوشې جانې کړي. که څنګه؟ هو. ستړی مه شې. خیر اوسې. جوړ په خیر. خیر اوسې. صحت دې څنګه دی؟ ښه دی. زه څنګه یم؟ ښه ښه. تر څو دا راته ووایي ما خپله ویل ښه څنګه دې وزن ډېر شوی دی؟ لکه چې شفتالان ډېر خوري؟ هو. څومره خوري د ورځې؟ د ورځې 15 دانې. 15 دانې، ماشاءالله. دا خو ټول ویټامینونه او ګټې تا ترلاسه کړي. هو. که نه؟
ځکه خو دې وزن ډېر دی تنا شفتالو باندې دا وزن ډېر شوی نه ډوډۍ څه هم خورم ښه څومره ډوډۍ خوري نامعلوم ده وچه ډوډۍ څومره خوري په یو وخت په یو وخت کې ها؟ یو خبر نه دانه یم خوري نیم دانه خوري 2 دانې خوري هغه نیم تنوري دانه. ډوډۍ نه دي نیم دانه خوري هو ماشاءالله دارو دي شه خیر اوسې څنګه دي شفتالان سکال مو باغونو کې شفتالان ډیر دي که کم ډیر دي ماشاءالله ښه ډیر ښه څه لرې که نه په دې پیل کې چې لیدونکو ته یې وړاندې کړي هو لرم ماشاءالله دا دی ځان یې تیاره ماده کړی چمتو کړی دی نوم مبارک دی لیدونکو ته مو ووایه نوم مې بلال ده د عبدالرشید زوی یم او بابا مې عبدالمجید ده دغه باغ د چا دی دا د معلم صاحب عبدالمجید ستاسو د بابا جان دی او ماشاءالله ډیر ښه ووایه څه وایي هم یعنی د الله تعالی ستاینه په نامه د هغه خدای مې دا بیان دی چې یو نوم یې په نومونو کې سبحان دی هم پادشاه دی د جملو پادشاهانو هم د هر یو سلطان پر سر سلطان دی په سجده یې ځمکې سر دی لګولی هم یې زوړند په رکو سر اسمان دی ماشاءالله ماشاءالله بل څه ویل نه لرم یو بل څه خو به م وي حتمن پیغام لرم پیغام مې دا را چې تعلیم وکړئ جنګونه پرېږدئ قلم را واخلئ او خپل وطن ته خدمت وکړئ ماشاءالله ډیر ښه دا دې خورکۍ ده هو ښه ته مشر یې کاغه زه څه وایې ما ویل که ستا قد لوړ دی نور به نه. کشر زه مشر یم ښه ستړې مه شې خیر اوسې څنګه یې ښه یم ماشاءالله ځان وپېژنې نوم مبارک دی هوا مې نوم ده د عبدالرشید لور یم خوا کامرې ته وګوره نو هوا جانې ښه څه دې کول دلته باغ کې هېڅ څه نه هېڅ څه نه چکر دی وهه که نه او هره ورځ باغ کې چکر وهې او یوازې چکر که شفتالو هم خورې شفتالو هم خورم چکر هم وهم ښه د ورځې څو دانې شفتالو خورې یو 10 دانې خورم 10 دانې خورې دا شفتالان خواږه دي که بوره پچې خواږه دي خپله خواږه دي او ښه ته څه لرې موږ ته زه پیغام لرم نور څه نه لرم مهرباني ووایه پیغام دی پیغام مې دا ده زده کړه وکړئ تعلیم وکړئ وطن ته خدمت وکړئ ماشاءالله ډېر ښه بل څه پیغام نه لرم ښوونځي ته ځي او څوم صنف کې دویم صنف کې څوم نمره دریم نمره دریم نمره ډېره مننه ژوندی اوسې ښه نور څه شته که نه نه نو څه به ووایم ښه ته راته دا ووایه چې افغانستان کې کوم حرف اول کې راځي او کوم حرف اخر کې الف په اول کې راځي افغانستان او نون په آخر کې راځي ماشاءالله او په باغ کې کوم حرف اول راځي او اخر کې کوم حرف راځي بی راځي اول کې او آخره کې غین راځي او شفتالو کې شفتالو کې شین راځي او په آخره کې واو راځي او مکمل شفتالو شین فی تی الف لام واو شفتالو ماشاءالله ډېر ښه بیا خو تکړه یې نو خپله څوم صنف کې زه څلورم صنف کې یم څلورم صنف کې څوم نمره اول نمره کوم شعر دې م زده دی که نه نه شعر خو مې ویلی نو بل کوم وطن لپاره ترانه نه داسې خاص شی نه لرم ډېره مننه
دا شاوخوا ځوانان او مشران چې تاسو وینئ د دغو برکت دی چې دغسې خوندوره خوږه میوه ترلاسه کیږي او حتی تر بازاره پورې رسیږي. بس کور دې د دوی ودان وي او تل دې په ژوند کې ښاد او آباد وي. د همدوی زحمتونه دي، زیار دی، کوشش دی، ستړیاوې دي چې دغسې خوندورې میوې د وطن بازارونو ته او وطندارانو ته بیا رسیږي. تر څنګ مې حاجي صاحب ولاړ دی، له دې سره به یو څو خبرې ولرو. حاجي صاحب بیا هم ستړی مه شي، جوړ په خیر تازه تکړه څنګه رانه لرې لرې تښتي؟ تخته مخ نو بس د کار مو چوټي وکړله او راغلو ودرېدو دغه دنو. ماشاءالله. د ورځې څو ساعته کار کوي؟ د ورځې 9-10 ساعته کار کوو. 9-10 ساعته کار کوي. ډېر ښه. دغلته به لږ مخته لاړ شو چې کامره کې لږ صحیح ښکاره شو. څنګه بیخي روغه خبره. کولی شي ځان وپېژني؟ د ما نوم دوست محمد ده، د سواتۍ اوسېدونکی یم، د قرغیو ولسوالۍ د لغمان ولایت د سواتۍ اوسېدونکی یم. ماشاءالله. خوشحاله شو په لیدو مو. څنګه دي سږ کال حاصلات ستاسو په نظر؟ ستاسو خو همدغه مسلک دی، همدا مو کار دی، په بېلابېلو باغونو کې ګرځئ، راټولوئ، پروسس کوئ، حتی تر ځای پر ځای کولو پورې او بازاره پورې رسولو کې تاسو همکاري کوئ؟ والا چې د نورو کلو په نسبت سږ کال بار هم داسې اخبار ښه لري، خو دانه یې نه ده غټه کړې، باران کال او ریټ هم داسې ښه ریټ نه لري، خو بیا هم ترې خوشحاله یو. نو بس دغه به هم نصیب کړي، الله به یې را رسوي. نو ماشاءالله. ډېر ښه. کارګرانو ورونو سره دغه کاریګر چې دلته دي، د دوی سره ژوند څنګه دی؟ تاسو ورسره دغه په باغونو کې وخت تېروئ، دغه په ونو کې ستاسو ژوند څنګه دی؟ دا ټوکې ټکالې پکې شته که نه؟ فضل د خدای دا ټول خلکان دي، غریب کاره خلک دي، چا سره یو بل سره څوک کار نه لري، ګپ شپ لګوي، خپل کار کوي، خپله غریبي کوي، خپله مزدوري کوي او حلاله نفقه ګټي. ماشاءالله. ډېر ښه. نو څه پیغام، څه وینا لري، څه دې زړه کې؟ والا څه پیغام به ولرم؟ دغه پیغام ده چې الله تعالی دې خله چې دا وطن کې امن راوسته او امن او سکون ده، بس روغ صورت ده او دغه کار کوو، دغلته راټولي خوشحالي ده. پر اوس کال دا ما عملیات کړی او مریض وم، دغه د سږ کال خدای صحت را کړی، ښه یم ماشاءالله. خدای پاک دې تل همداسې صحتمنده او د روغتیا څخه برخمن لره. و یو نیم شعرونه او ترنمونه دې مزده دي، ملګري غږ وکړو. یاره داسې ښه شی خو مې نه ده زده، خو چې دا څه دې زده وي هماغه موږ ته نه دا خو چې دغه د هلکانو د خوشحالولو دپاره یو دا اوس ګوره دا ټول ستړي دي که نه، غونډه ورځې دلته کار کړی دی او ته ورته اوس یو څه ووایې که نه چې دا ستړیا یې ختمه شي، لږ زړونه یې خوشحاله شي. ښه دوه ته شی به درته ووایم. بس هغه نو تا سره دي چې ته ورته څه وایې. یو شعر ده، وایي په دې دنیا ته مه کوئ اواز خوش گردون ده، دې دنیا ته مه کوئ اواز خوش گردون ده، غم د هغه دنیا خوره چې عمري پکې ژوندون ده. دا دنیا که ښه وای تل به و پیغمبران، شاده که کدا د مسافرم ترې روانه، څومره حکمتونه پکې کړي و لقمان، غرق شو له دولت سره سرتور تلی قارون ده. او مه کوه اوس په دې دنیا خوش گردون ده. وایي جوړ مې کړه شعرونه د توصیر نه روایته، هر شعر دی جوړ کړي دا دماغ غوندې صفته، وایم ولا حول په شیطان دی وینه حالته، جاړي ماما نور دننه زړه کې جګر خون ده، او مه کوئ اوس په دې دنیا خوش گردون ده. وایي ته خو هر شیطان عالمونه دې ړانده کړه، ډېر دې امتي رسول الله ته شرمنده کړه، ته خو خوسا ګند وې دې ځان سره ګنده کړه، سوځي به په اور کې دا د تا کافر لمسون ده. بس دی ورور هم دغونه تاسو خو یې خوشحاله کړئ، اوس یې لږ تشویق کوئ که نه؟ ژوندي اوسئ، ژوندي اوسئ. څنګه ملګري دي داسې خاموشه خاموشه؟ تکړه ملګري مې دي ماشاءالله، خو ستړي دي، ستړي دي. راسي دې ګرمۍ دا ځوان وایي ډېر ښه ترنم هم کوي، یو نیم وخت په دې ونو کې. هغه خو ګوره هغه خو داسې ترنمې چې د هلکانو خوشحالۍ دپاره یې بس هماغه وکوه، مونږ هم خوشحاله کړه، هلکان هم خوشحاله کړه. دا یې ویلی چې دا قاري صاحب خطې تر څو زده که دې ته به ورشو. همدلته دوستانو، دلته دا قاري صاحب ناست دی، دا ورور ناست دی، غواړي چې مونږ ته څه ووایي. راځئ د دوی به هم وروستړی مه شي. خیر اوسې، جوړ تازه تکړه صحت دې ښه ده؟ ډېره مننه. کور ودان کولی شي ځان وپېژني؟ عبدالولي د علیشنګ ولسوالۍ څخه. ماشاءالله. د علیشنګ څخه راغلی قرغیو ته؟
نه اوس هم دلته ځای اغوستی دی دلته چارباغ کې دلته هم کور دی؟ دلته هم کور ده هلته هم خپل دکه پدري ځای هلته دی او دلته هم اوس ځای اخیستی دی خپله په دې باغ کې د کار څه شی دی مثلا کوم کار کوي؟ موږ شفتالو ټولو د ونو څخه یې او راټولوي ونې څخه یې شکوو بیا په دغې او په بشکه کې بشکه اچوو کې اچوي او هغه خاص ځای ته انتقالوي چې هلته بیا کریټونو او کارتنونو کې ځای پر ځای کېږي بالکل بس د ورځې څومره دغسې بشکې ډکوي څو دانې؟ ولا هسې حساب خو معلوم نه دی خو زموږ لکه څلور اټکل ډلې دي څومره به وي؟ اټکلا یو شل پنځه ویشت بشکې راځي د چې ورځې مازدیګره پورې خدا ده چې څونه ځي او څونه راځي د هغې معلومات بیا الله ته دی درته معلومات نه کېږي؟ نه دقیق معلومات ډېر ښه ژوند څنګه دی؟ شکر دی الحمدلله فضل د خدای خوشحاله یې؟ ښه ښه څه دې ویل؟ بس ما شعر ویل غوښتل ما شعر ویم ولې نه بس اوري که نه؟ وایي میوې د ازادۍ هغه ځوانان خوړلی شي میوې د ازادۍ هغه ځوانان خوړلی شي په خپله د خپل باغ نه چې زاغان شړلی شي واه واه او مالیار چې شوکوي غوټۍ د ګلو مالیار نه دی وایي مالیار چې شوکوي غوټۍ د ګلو مالیار نه دی او په ګل چې وي غمجن هغه مالیار ګڼلی شي واه واه ډېر ښه بس همدې پورې وه همدې پورې وه دا خو دې خپله نه ولیکلی؟ نه دا د ما تقریرونه اورېدلي لکه بجلیګر مولوي صاحب د هغې په تقاریرو کې دا یو شعر و بس زما ورسره ډېره مینه ده ماشاءالله ډېر ښه بل کوم یو کوي در سره؟ بل خو داسې خاص د وطن لپاره نشته ما سره عاشقي والا دي بس دا د عاشقۍ والا هم پکې ووایه اوس عاشقان هم خفه نه شي که نه؟ وایي دلته څوک سترګې تورولی نه شي دلته خو مینه ډېر ناشنا کار دی که چېرته ته یې له ما نه لږ ذره ډېر ښایسته پیدا کړې نو مله دا خو د الله کار دی او ما نه که اورې نو سندرې واوره تعویز ماویز نو د ملا کار دی بل دا و چې وایي ښه دیدن وکه نظر مه خوځوه ښه دیدن وکه نظر مه خوځوه ورکې راګوره خو ور مه خوځوه قربان شم د باجې خبرې ته لږ خیال کوه هرې خبرې ته سر مه خوځوه او وایي قربان شم ته لا زمونږ د سفره نه یې په قرار کې نه وزر مه خوځوه واه واه ښه بل دا سبا خو نن ډېر مزېدار غوندې ښکاري دا سبا خو نن ډېر مزېدار غوندې ښکاري هر طرف ته خوشحالي دا قرار غوندې ښکاري هر طرف ته خوشحالي دا قرار غوندې ښکاري جوړ رحمت عالم نن تشریف راوړي جوړ رحمت عالم نن تشریف راوړي ملائک په قطار انتظار غوندې ښکاري ملائک په قطار انتظار غوندې ښکاري هر طرف ته خوشحالي دا قرار غوندې ښکاري هر طرف ته خوشحالي دا قرار غوندې ښکاري ستوري سم راغورځېږي په کور د جانان ستوري سم راغورځېږي په کور د جانان یو رڼا یو پړکار ګلزار غوندې ښکاري هر طرف ته خوشحالي دا قرار غوندې ښکاري هر طرف ته خوشحالي دا قرار غوندې ښکاري د ځنګل زناور هم خوشحاله دي ټول د ځنګل زناور هم خوشحاله دي ټول وایي دوست د الله ګلزار غوندې ښکاري وایي دوست د الله جلوهدار غوندې ښکاري هر طرف ته خوشحالي دا قرار غوندې ښکاري هر طرف ته خوشحالي دا قرار غوندې ښکاري مور ببې د جانان وایي شکر الله
مور بیبی د جانان وای شکر الله زما زوی د نبیانو سردار غوندې ښکاري زما زوی د نبیانو سردار غوندې ښکاري هر طرف ته خوشحالي د قرار غوندې ښکاري هر طرف ته خوشحالي د قرار غوندې ښکاري آسیا او مریم بیبي دواړه راغلي آسیا او مریم بیبي دواړه راغلي د بیبي امینې خدمتګار غوندې ښکاري د بیبي امینې خدمتګار غوندې ښکاري هر طرف ته خوشحالي د قرار غوندې ښکاري هر طرف ته خوشحالي د قرار غوندې ښکاري په خاطر د جانان معافي غواړي الله نه په خاطر د جانان معافي غواړي الله نه ستا محمد زمان ګناهګار غوندې ښکاري ستا محمد زمان ګناهګار غوندې ښکاري هر طرف ته خوشحالي د قرار غوندې ښکاري هر طرف ته خوشحالي د قرار غوندې ښکاري ومن الله دوستانو بس حاجي صاحب مونږ ته څه لري دا به هم ترې واورو بیا به داسې نورې برخې رانیسو حاجي صاحب مهرباني وای ته خو وایې د دنیا مې وکړه ګټه خو مرګی به دې ملا ماته کي چورلټه او خپل خپلوان به درته ګیر چاپېره ناست وي نو او پاڅېدی به ورته ته نشې د کټه خپل خپلوان به درته ګیر چاپېره ناست وي نو کار څو دې په دنیا وي نامه غټه بل باید رانه ير سورور ډیره مننه حاجي صاحب ژوندی اوسئ بس په ژوند مو برکت آس یو لاس وخوځوئ ټول کور مو ودان راغلو دلته تاسو وینئ چې ماشاءالله ښه ډېر کریټونه ډک شوي دي او داسې په منظم ډول باندې جوړ شوي دي او له همدغه ځایه نو نور بارېږي موټر ته چې بار شي سیده چیرته ځي کابل ته له خیره سره ځي کابل ته به ځي ورور مې تر څنګ ولاړ دی له دوی سره به خبرې ولرو چې سږ کال حاصلات څنګه و په دغې باغونو کې
او دغسې نور بیا هم ستړی مه شي وروره جوړ په خیر همچنان تاسو هم ستړي مه شئ په خیر راغلی هر کله راشئ خوشحاله شو چې تاسو راغلی کور ودان ژوندی اوسې کولی شي په مکمل ډول ځان وپېژني زما نوم عبدالرؤف د عبدالمجید زوی د سواتۍ د کلي اوسېدونکی ډېر ښه عبدالرؤف وروره خوشحاله شو په لیدو باندې مو سږکال د شفتالو حاصلات په لغمان ولایت کې بیا ستاسو کلي کې او په باغ کې څنګه و سږکال یې هم د تیر کالو په پرتله نسبتا یو څه ښکته په دې و چې بارانونه زیاتو شو نو حاصلو باندې ښه تاثیر وانه چوه میوه د مخکې نه یو څه پکې کمه ده او یو څه بارانونو له وجې خرابه شو شکر د پاره هلته راضي یو ښه ډېر ښه سږکال چې زه وینم په بازار کې د شفتالو نرخ هم ښکته راته ښکاري هو بالکل تاسو خبره صحیح ده څنګه چې په بازار یو میوه زیاته شي نو د هغې ریټ ټولېږي دا هم په همدې ډول په ټولو ولایتو کې زیاتېدو روان ده نوي نیالګي حاصل راوړي نور نیالګي خلک کیني ځکه یو څه بازار غورځېدلی ده د مخکې کلو په نسبت ارزانه شوي دي ارزانه شوي دي فعلا ستاسو په باغ کې قیمتونه یې په څو دي فعلا داسې دقیق معلومات نشته موږ خو اکثره کابل ته لیږو نو هلته د ورځې ریټ ده داسې دقیق معلومات یعنې تاسو خو په باغ کې نه دي پلورلي کابل ته ځي هلته مارکیټ ته بالکل وړاندې کابل ته بسته‌بندي کېږي مارکیټ ته ځي هلته بیا خرڅېږي داسې اټکلا لکه کیلو من په څو دي اټکلا کریټ تقریبا داسې ووایي 200 250 یو نیم سل 160 روپۍ دغسې ریټونو کې خرڅېږي په دغه نرخ باندې دي کله ښکته او کله پورته د همدې شاوخوا په دې یو کریټ کې څومره وي تقریبا 6.5 کیلو د کریټ سره راځي دغسې کریټ د وزن سره خو شاوخوا 6 کیلو به راځي 6 کیلو شاوخوا به راځي ډېر ښه و شفتالو د پالنې په اړه که راته ووایي د پیل نه تر پایه پورې داسې خلاص معلومات به ځینې دوستان غواړي هغوی ته که دغه معلومات شفتالو څنګه چې بوټه نیالګی وړکۍ پیوندي بوټي دا کرل کیږي کله وکرل شي نور د سره غواړي قلبه غواړي پټی او د دې نه وروسته بیا دوا غواړي عموما دا د غوړکي په نامه یو مرض زدا کوي او بعضې حشرات پیدا کیږي د حشراتو ضد دوا بیا موږ پې پاشو کله چې بیا نیالګي غټ شي نو لکه میوې ته ورسیږي د ګل وخت شي د ګل وخت کې دا یو دوا پاشي غواړي چې عموما موږ امیډا پې وهو یا اکشن په نامه یو پوډر دی او د دې نه وروسته بعضې وخت حشرات پیدا کوي د حشراتو ضد دوا پې باندې وهو دغه د شفتالو د پاللو هغه ده طریقه ده ډېر ښه او لومړنیو میوو څخه د تازه میوو څخه چې په افغانستان کې رسیږي د کال په پیل کې او په کال په پیل کې لومړنۍ میوه شفتالو ده چې رسیږي د ټولو میوو نه مخکې هم رسیږي او ښه حاصل هم ورکوي تقریبا ډېره مننه ژوندی اوسې وروره ته څنګه یې شکر الحمدلله خیر صحت دې ښه دی وخت سات ژوند په خیر شکر د الله شکر د بیخي تاسو څه مصروفیت لرئ مصروفیت دکاندار یو فعلا دکاندار یې کوم ځای کې په چارباغ بازار کې د قرغیو ولسوالۍ چارباغ بازار کې هلته خو دا ځلوبۍ او مټیان دا شیان ډېر دي او نامتو دي که نه هو ښه نامتو دي ښه مشهوره دي ماشاءالله تاسو به یې ډېر نوشیجان کوئ ولې نه دا په شوق چې خوري دا ډېر ښه دی بیا دغه شوګر یا شکر ناروغي مو د ډېرو خوږو نه رامنځته کېږي نه داسې خبر ده چا ده چې خدای ورپېښه کړې هغسې مو ورپېښوي که نه ښه ډېره مننه ته څنګه یې وروره شکر د خپله ښه په خیر کور ودان ژوندی اوسې نوم مبارک دی نوم مې عبدالرزاق د پلار نوم عبدالمجید او د سواتۍ د کلي اوسېدونکی یم عبدالرؤف ورور یم څه مصروفیت لري مصروفیت همدې باغ کې لګیا یو منیجمنټ یې کوو پالنه یې کوو همداسې ماشاءالله او د دې ترڅنګ بیا په دې باغ کې چې منیجمنټ کوي زده کړې څنګه زده کړې مې کړي دي در 12مه مې زده کړې کړي دي او باقي به ګورو انشاءالله نور زده کړو اراده م لرم چې نور زده کړې م له خیره سره وکړم انشاءالله چې لوړو زده کړو ته به دوام ورکوي او انشاءالله لوړو زده کړو ته به دوام ورکوم او زده کړه خو ښه شی ده او آینده جوړوي بالکل څه پیغام که لري پیغام مې دا ده چې خلک خپل کار وکړي وطن ته خدمت وکړي د بل چا په کار کې کار ونه لري او کوشش وکړي چې وطن ته خدمت وکړي او یو څه وطن ته جوړ شي ماشاءالله ستاسو باغ خو ماشاءالله ډېر یو ستر باغ دی دلته به څومره شاوخوا ونې وي یاره دقیقا داسې شمارلې م نه دي خو کېنولې م دي شمارلې م نه دي ښه لکه داسې شاوخوا داسې دقیق سړی په دې نشي ویلی چې خپله م نه دي شمارلې که نه ښه دقیق معلومات نه کېږي ډېره مننه ژوندي اوسئ دلته دا سیند غاړه ده دا به هم په لیدونکو باندې ننداره کو
او دغه شاوخوا یې څنګه مو خوښه ده؟ بیخي صحیح ده، بس کور ودان ته هم چې نن تاسو هم ژوندي اوسئ هر کله راشي. کور ودان. راغلو دلته د لغمان سیند غاړې ته، ماشاءالله ښه داسې مستې او سپیداره اوبه پکې روانې دي او مخ په ښکته ځي د جلال آباد ښار ته، او د جلال آباد ښار څخه دغسې بېلابېلو ولسوالیو باندې تورخمه پورې او داسې نو اخوا ځي چېرته چې تاسو او موږ ټول ښه پوهېږو په دې هیله چې راتلونکي کې هڅه وشي او مهار شي او د وطن لپاره پکې د برېښنا او د زراعت لپاره ډېرې ګټې واخیستل شي. بس د ورور څخه ډېره مننه، نړۍ مننه کورې ودان چې همکاري وکړه تر څو موږ او تاسو دغه ښکلې نندارې وکړو د وطن د لغمان د قرغیو ولسوالۍ د دغې برخې. لنډ او خلص معلومات د دې سیند په غاړه او دغه شاوخوا سیمې په اړه هم راته راکړه. تاسو اول په سر کې تاسو نه هم ډېره مننه چې راغلی دی، موږ د سیمې ښکلا خپلو لیدونکو ته وړاندې کوئ او زیار باسئ، زحمت باسئ. دغه سیند چې ده د الیشنګ و الینګار دواړه سیندونه دي یو ځای شوي دي او دا منطقه د قرغیو ولسوالۍ مربوط ده، د سواتۍ په نامه یادیږي او دا د سواتۍ ساحه کې بهیږي دا سیند، لکه همغه د الیشنګ و الینګار سیندونه د قرغیو نه چې راکښته شي دا د سواتۍ ساحه ده. د دې نه وروسته بیا ځي کابلي سیند سره یو ځای کېږي، د کس سره کس نه وړاندې بیا درونټۍ برېښنا کوټ او همداسې ښکته ځي او دغه ساحه چې ده عموما زراعتي ساحه ده او ماشاءالله اوبه یې هم شته دي، نور ټول شنه ساحه ده، بهترینه چکر لپاره بهترینه ساحه ده. ډېره مننه، کور مو ودان، ژوندي اوسئ. پای کې که دې څه پیغام څه وینا څه خبره زړه کې پاتې وي ویلی شي؟ تاسو نه هم مننه، کور مو ودان هر کله راشئ. زما پیغام ټولو افغانانو ته دا ده چې باید کوشش وکړي، زیار وباسي، په خپلو مټو باندې کار وکړي مثبت طرف ته، او منفي کارونه په درد نه خوري، باید پرهیز وکړي او متقابل احترام باندې هر یو بل ته قایل شي او هغه کومه پوهه چې افغانانو کې ده باید وړ مسلکونه موږ خلکو ته وسپارل شي چې وطن ته خدمت وکړي. ډېره مننه، ژوندی اوسئ، کور مو ودان، خوشحاله اوسئ. دوستانو په وطن کې دا دی بله ورځ هم په خیر سره پای ته ورسېده او د مازدیګر زیړی لمر هم په غرونو باندې ښکته شو، پرېوت یا ډوب شو. دې ته هم بیا زیاتره پښتو ژبه کې شعرونه، لنډۍ او داسې نور ویل شوي دي. هغه وایي که نه چې د مازدیګر زیړی لمره په روغ وایه د رنځورو سلامونه. بس همدې سره به یې پای ته ورسوو، تر بلې خپرونې مو پولی او مهربانه خدای سپارم. الله مو مل شه، د خدای په امان. که د پلار له غمه مرګ چاته راتللی هدیره کې به لومړی قبر زما وی. که ژوندون سخت دی خو د مرګ طلبګار مه جوړېږه، دومره مایوسه دی له خپل کیږدیګار مه جوړېږه. بېوسۍ ما د هر کمزر په در مه ودروه، ژوندونه داسې د بربنډو بازار مه جوړېږه. زما
دا یو نصیحت ومنه خوشحاله به یې د نر سړي دښمن شه خو د دله سړي یار مه جوړېږه. زموږ چینل سبسکرایب او د زنګ بټنه کېکاږئ. له ښکلو ویډیوګانو څخه خوند واخلئ.